بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. عزتمندو، یو سوال او یو پوښتنه ذهن ته دا راځي. په دنیا کې چې کوم خلک د الله د دین لپاره هلې ځلې محنت او خواري کوي، که هغه د دعوت او د تبلیغ د لارې نه وي، که د جهاد او د قتال د لارې نه وي، او که د درس او د تدریس د لارې نه وي، نو په دې کې آخري هدف اکثر عام ذهن ته دا راځي چې دین په دنیا کې عام شي، یا دا وایي چې په ټوله دنیا باندې اسلامی نظام او اسلامی خلافت او اسلام حاکم شي. دا د خلکو په ذهن کې وي. دا ذهن ساتل اگر که ښه دی، خو آخري هدف د مجاهد او د دعوتګر دا باید نه وي. آخري هدف د انسان باید دا وي چې د الله رضا او د آخرت د ورځې کامیابي. وجه دا ده که چېرته موږ آخري هدف دا دوه شیان ونه ګرځوو، د الله رضا او د آخرت د ورځې کامیابي، که چېرته موږ په د جدوجهد او محنت او خواري کې که ناکام شو هم موږ د یو نقصان سره مخ کېږو، که کامیاب شو هم موږ د نقصان سره مخ کېږو. هغه څنګه؟ هغه داسې که چېرته یو انسان آخري هدف د الله رضا او د آخرت د ورځې کامیابي جوړ نه کړي، که دا په د محنت او په د خواري کې، په د جهاد او قتال او درس او تدریس او دعوت کې دا ناکام شي، نو دې کې بیا یو نقصان خدا پیدا شي چې انسان ناامیده شي، وایي نه کېږي، ډېر خواري او محنت مې وکړ، نو قرار یې کښېني، نو د دعوت او د جهاد لاره پرېږدي، او دا ډېر غټ نقصان دی. یا که دا ونه کړي، د مسیر بدل کړي، وایي په دې لاره خو زه ډېر خواري او محنت مې وکړه، د دعوت او د جهاد د لارې نه کار ونه شو، د قرآن د عام کولو د لارې نه، د قرآن د درس او د تدریس د لارې نه ما ډېر کار وکړ، خو په دې کار نه کېږي. اوس به نړیوالو سره موږ ځان برابرو، اوس به موږ جمهوریت کې داخلېږو، اوس به ووټونو ته ودرېږو، خو حالات اوس نه کېږي، اوس زمانه همداسې راغلی. نو دا لاره ولې نیسي سړی؟ کله چې د ده هدف صحیح نه وي، هدف چې د الله رضا او د آخرت د ورځې کامیابي وي، که څه کېږي که نه کېږي، ته خپل محنت او خواري کوي لګیا، نو د ناکامۍ په صورت کې سړی د دغسې دوه نقصانونو سره مخ کېږي.